له افغانستان څخه د امریکا د وروستي سرتیري د وتلو لومړی کلیزه دلته د ننګرهار مرکزی ښار جلال آباد په تالاشۍ چوک کې د خلک او پوځیان د دغه ورځې د منځنۍ لپاره راټول شوي. دوی وایي دا ورځ د افغان او مسلمان ملت لپاره له ویاړ ډکه ورځ ده. د دوی په خبره د شل کلنې مبارزې په ترڅ کې امریکایان او بهرني ځواکونه مات شول او له افغانستان څخه په بشپړ ډول ووتل. دوی همدارس په اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د ختمېدو لپاره د اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. دغه ورځ باندې الحمدلله د امریکي اشغال حاکم فوجونه چې هغه الحمدلله د دې ملک نه الله وشرمول او په شرم باندې د دې ملک نه ووتل او الحمدلله افغانستان ته الله خپلواکي او ازادي نصیب کړه. خلکو چې زموږ افغانستان یو آزاد هیواد دی او خپلواک هیواد دی د چاته تاثیر لاندې نه راځي. بالاخره الحمدلله موږ هغه خلکو ته چې هغه د اسلامي ممالکو دعوه کوي، د اسلام دعوه کوي، که هغه هر ملک هغې ته موږ دا پیغام وړاندې کړو چې افغانستان اسلامي امارت تاسې په رسمیت ومنئ. دوی وایي له جهاد ستړي نه دي او که بیا ځلې د امریکا په ګډون کوم بهرنی هیواد د افغانستان د نیولو او اشغال په پار راشي له هغوی سره به هم وجنګېږي. موږ خو اول دا یقین دی چې انشاءالله هغې داسې غاښ ماتونکی ګزار خوړلی دی چې بیا به دې طرف ته نه ګوري او خپلو نسو ته به هم د نصیحت کې خپلو کشرانو ته چې ګوري د افغانستان خاورې ته بد نظر باندې ونه ګورئ، ځکه افغانستان داسې یوه ځمکه ده چې دې ته خو تلل اسان دي خو وتل ترې ګران دي. خو که چیرې دی بیا هم داسې اراده وکړه انشاءالله زموږ د طرف نه به دوباره ګزار چې ابد اولني نه سخت دي. مخکې د دې نه روس راغی، مات شو، شرمېدلې لاره، او اوس امریکا راغله، 20 کاله د زحمت ویسته، تاوانونه یې وکړه، خپلې پیسې ورکړې، خو نتیجې ته ونه رسېدل، نو دا به ناکامي چې بیا راځي. د دې ورځې په ویاړ بیا دلته د تلویزیون پر غونډۍ د اسلامي امارت د یو شمېر ځایي چارواکو په حضور کې سپین بیرغ هم د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هسک شو چې له هسکېدو وروسته یو شمېر پوځیانو د شکر سجده هم وکړه. دوی دغه راز ګواښ وکړ که بیا ځلې امریکایان او بهرنیان د افغانستان د نیولو هڅه وکړي تر دې به هم سخته ماته ورکړي. که هر یلغرګر او اشغالګر، هر امریکایي او هر یو غربي او شرقي بیا افغانستان ته سترګې راکږېږي، سترګې به ترې نه وباسو. که دې طرف ته مخ راوګرځئ، مخ به یې په څپېړو باندې ور وپړسو. دا امارت ته دا افغانان دي، دا هېڅکله په خپل ملک او په خپل هېواد کې د هېچ چا لاسپوڅي نه مني، د هېچ چا قانون نه مني بغیر د الهي قانون نه. په همدې حال کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د دې ورځې د نمانځنې لپاره یې بشپړ چمتووالی او بېلابېل جشنونه یې په پام کې نیولي وو. دوی همداراز د امریکا د ماتې د ورځې د نمانځلو په مناسبت ولس ته مبارکي وویل او له ځوانانو یې وغوښتل چې د ویاړلو ورځو په نمانځلو کې دې ورسره برخه واخلي. موږ په داسې ویاړمنو ورځو باندې موږ فخر کوو او په ملت باندې غږ کوو چې د ملت ځوانانو راځي دغه ویاړمنې ورځې د افغانستان پراګنده دي دا سره ولمانځئ. دا ورځ د استقلال او د ازادۍ ټول افغانستان ملت ته د دې تبریکي وایم، ازادي او استقلال مو مبارک. د یادونې وړ ده چې له نن څخه یو کال وړاندې د وږي په 9مه نیټه چې د زیږدیز کال د اګست له 31 سره برابره ده، امریکا او د هغوی متحدینو په افغانستان کې خپل پیل کړی ماموریت د وروستیو سرتیرو په ایستلو سره پای ته ورساوه او اسلامي امارت په ټول افغانستان واکمن شو. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.